بسم الله الرحمن الرحیم. د مسلمانانو ساینسدانانو په ساینس کې یا په بایولوژي کې څه خدمت دی؟ دغه ټاپک مونږ شروع کړی و چې مسلمانان او د هغوی خدمت. نن په هغه کې دی الفارابي. نو وایو چې الفارابي څه خدمت دی، څه کنټریبیوشن دی. الفارابي په 870 کې پیدا شوی او په 950 کې وفات شوی. په بعضې کتابونو کې جدا لیکل دی، په بعضې کې 872 لیکل دی، خو تاسو خپل د کتاب د آیات کوئ چې ځکه پیپر کې که راشي تاسو به پکې دقه لیکئ. 870 کې پیدا شوی او په 950 کې وفات شوی. اوس الفارابي چې کوم دی دا یو حکیم و. حکیم هغه کس ته ویل کېږي د کوم ده چې قدرتي د دې بوټو د دې نه څه دوی یا دا شیزونه جوړوي. د دې سره سره الفارابي چې کوم دی دا یو بایولوژیسټ هم و. د یو 2 کتابونه لیکلي دي چې د یو نوم دی کتاب النباتات او د بل نوم دی کتاب الحیوانات. کتاب النباتات دا د عربی نوم دی. کتاب ویل کېږي بوک ته او نباتات چې دی دا پلانټس ته ویل کېږي. نو دا کتاب النباتات چې کوم دی د ټول د بوټو په هکله دی. په دې کې ټول معلومات چې دي هغه د بوټو دي. دغه شانتې ده چې بل کوم کتاب لیکل دی کتاب الحیوانات. نو دا کتاب الحیوانات دا هم د عربی نوم دی. کتاب بوک ته ویل کېږي او حیوانات چې کوم دی دا انیمل ځناورو ته ویل کېږي. نو دا کتاب الحیوانات چې دی د ټول د انیمل ځناورو په باره کې دی.